دا طریقه غلطه. نبی صلی الله علیه وسلم هم داسې یو صحابي داسې وویل چې زه به ټوله شپه عبادت کوم، بالکل به زه آرام نه کوم، زه به دغه نه کوم. نبی علیه السلام هغه صحابي ته وویل ولنفسک علیک حق. او بل یو روایت کې راځي چې یو زنانه راغله وایي چې زما دا خاوند خو ډېر ښه سړی دی خو بالکل ما ته التفات نه کوي. التفات معنا دا ده چې ټوله شپه الله ته ولاړ وي، د زنانه حقوق نه ادا کوي. نبی علیه السلام هغې صحابي ته وویل ولزوجک علیک حق، د دې ستا بیبي په تا باندې هم دا حق شته دی. چې هغې سره مونږ مخکې اشارتن دې خبرې ته اشاره وکړه چې زنانه له مینه محبت ورکول هغه دې ټولو ته شامل دی، هم په ژبه باندې هم عملا چې په هغه په څه باندې خوشحالیږي په جایز او په شرعي طریقه باندې. نو دا د دې زنانه حقوق دي، شریعت وله ورکړي دي. هغه زنانه چې په نکاح کې وي د یو خاوند، الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو په ژوند کې ټول هغه فرامین او هغه ارشادات راولي چې کوم مونږ ته زمونږ دین ښودلی دي. آمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.